بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې ویډیو مو د ښوونځیو او د دیني مدارسو د فارغینو لپاره جوړه کړې. د هغه فارغینو لپاره کوم چې غواړي د 1405 هجري شمسي کال په کانکور کې ګډون وکړي. نو د ګډون لپاره یې دغه فورم چې تاسو ته ښکاري د دې ډکول ضرور دي. بغیر د دې فورم د ډکولو څخه په امتحان کې ګډون نشي کولی. دغه فورم په وړیا دی او د ازموینې د ملي ادارې د ویب سایټ څخه په وړیا شکل ډاونلوډ کولی شي. هغه ملګري چې هغې ویب سایټ ته یا ادرس ته لاسرسی نه لري ما ته د مسیج وکړي، زه به یې پورته واټساپ کې در ولېږم. بیا هم یادونه کوم چې دغه فورم وړیا دی او د دې فورم په بدل کې باید څوک تاسو نه پیسې وانخلي. څه ضرورت سو چې دغه ویډیو جوړه کړو؟ کله چې موږ ته پوهنتون ته ځینې محصلین راځي یا په کانکور کې ګورو، هغه د کانکور انتخاب هم یو څه دغې نوم لیکنې سره لږ زره ورته دی. نو هلته متوجه شولو چې ځینې محصلینو ستونزې درلودلې. د هغې ستونزو په نظر کې نیولو هم غوښتل چې دغه فورم چې اوس په د قلم په واسطه یې ډکول نه مني، نو هر یو زده کوونکی او د مدارسو فارغین مجبور دي چې د کمپیوټر په واسطه دغه فورم ډک کړي او بیا یې پرینټ کړي او په شا باندې تذکیره کاپي کړي او اړوند ښوونځي ته یې ویسي. کله چې اړوند ښوونځي ته وړي، هغه ښوونځي کې د ازموینې د حق الشمول 400 افغانۍ دي چې هغه باید هغې ادارې ته ورکړي. دلته ځینې نورې نقطې دي چې هغو څخه هم باید یادونه وکړو. هر ګډون کوونکی په کال کې یو فورمه ډکولی شي. که یو څوک په یو کال کې د یوې څخه زیاتې فورمې ډکې کړي نو د امتحان کې د شاملېدو حق نه لري. که یو زده کوونکی په خپل ولایت کې د لیسې مدیر ته فورم تسلیم کړی وي خو د ولایت په ازموینه کې حاضر نشي، نوموړي ته د دوهم ځل د دغې فورمې ډکولو ضرورت نشته ده او د هغې څخه به یوازې د امتحان فیس ګرځیا اخیستل کېږي چې هغه 400 افغانۍ دي او بیا به په متفرقه کانکور کې هغې ته چانس ورکول کېږي. لکه مخکې مو چې ویلې دغه فورمه باید د کمپیوټر په واسطه باندې ډکه شي. یعنی دا فورمه داسې جوړه شوې ده چې په هر پروګرام کې خلاصه شي، یعنی په هر پی ډي اف ریډر کې خلاصه شي. په دې کې لکه د ورډ ډاکومنټ غوندې ایډیټ کېږي. د دې ترڅنګ عکس باید 3 په 4 کې وي. عکس باید له خولۍ، ماسک، عینکو او نورو داسې شیانو څخه پرته وي او بکګراونډ یې هم سپین وي. او د دې ترڅنګ عکس باید د 6 میاشتو څخه زوړ نه وي. بله مهمه خبره چې یادونه باید وکړو، دلته د نوم، پلار نوم، تخلص، نیکه نوم، د زیږېدو ځای، دا ټول باید هغسې ولیکلی شي کوم ډول چې په تذکیره کې دي. کله مو چې دغه فورمه ډکه کړله، بیا د هغې څخه وروسته دغه خپله تذکیره مو چې دا د دې فورمې په شا باندې کاپي کېږي او لیسې ته او یا هم مدرسې ته وړل کېږي. هلته هم چې ویې وړله هغوی ته به 400 افغانۍ ورکوي او څوک چې مسؤل دی او دغه فورمه به ورته تسلیم کوي. هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امتحان ورکړي کولی شي چې په پښتو، دري او د دې ترڅنګ دلته په دې فورمه کې که تاسو ته ښکاري عربي او انګلیسي آپشنونه هم شته دي، هغه هم انتخابولی شي. فکر کوم دغه کوم امتحانونه چې په عربي او هم په انګلیسي ژبه اخیستل کېږي دا په د ټولو ولایاتو د امتحانونو څخه وروسته په کابل کې اخیستل کېږي. بله خبره دا ده چې په دې فورمه کې که تاسو وګورئ دغلته یو ځای دی د ګډون کوونکي لاسلیک. دا حتمي دی. دا چې کله تا فورمه تاسو ډکه کړله او پرینټ مو کړله، دا باید ګډون کوونکی امضا کړي. که چېرته په دغې ځای کې د ګډون کوونکي امضا نه وي نو دغه فورمه قابل د اعتبار نه ده. ښه، اوس راځمه دغه فورمې په ډکولو باندې شروع کومه. د اولې برخې نه چې شهرت په ملي ژبه باندې باید ولیکلی شي، د نوم څخه شروع کومه. نو ما سره دلته تذکیره شته ده، تاسو هم خپله تذکیره راواخلئ او د دې تذکیرې کې چې څه رقم ستاسو نوم لیکل شوی دی په دې فورم کې باید هم همغسې ولیکلی شي. په دې ځای کې په اسم کې زه یا په نوم برخه کې زه لیکم احمد اظهر. د پلار نوم راځم تذکیرې ته. په تذکیرې کې د پلار نوم
احمد راتب. دلته د پلار نوم ټاکم او لیکم احمد راتب شرافت. د دې نه وروسته په تخلص کې د ګډون کوونکي تخلص لیکو. هغه هم باید د تذکرې مطابق وي. نوم او تخلص شرافت. په دې کې تخلص لیکم شرافت. د نیکه نوم راځو تذکرې ته. د نیکه نوم یې هم چې دی عبدالرازق. د زیږېدو کال تذکره کې ګورو چې د زیږېدو کال یې څو دی. د زیږېدو کال یې 1996 12 میاشت شپږم تاریخ. دا عمر کوچنی دی خو دا یوازې د امتحان دپاره چې دغه فورمه موږ ډکو کړو د دې تذکره موږ چې کړه انتخاب کړه 12 میاشتې 28 تاریخ. ښه جنسیت یې څه دی؟ نارینه دی که ښځینه؟ نارینه. ایمیل ادرس د دې کې تاسو ورته یو ایمیل ادرس لیکلی شئ. مثلا ازهر راتب شرافت، یعنی کوم ایمیل ادرس چې تاسو لرئ او که نه لرئ د کوم ملګري څخه یې راواخلئ او په دې کې ولیکئ. ښه اوس تاسو په دې کې د هر نوم په جلا جلا باید ولیکئ. الف ه میم. کله چې تاسو لیکئ هره خانه باندې کلیک کوئ او هغه خانه کې هغه حرف لیکئ. الف ر او ر. د پلار نوم الف ه میم دال ر ت الف ت ب ر الف ت. تخلص هم په ټکو باندې لیکو. شین ر الف ت. د نیکه نوم هم په ټکو باندې لیکل کیږي. عین ب دال الف لام ر الف ز قاف. د دې نه وروسته په دې دوهمه برخه کې چې جنسیت مو د مخې نه ټاکلی دی او ایمیل ادرس مو هم لیکلی دی. دلته لیسې نه تاسو فارغ شوي یاستئ او که د مدرسې څخه. که د لیسې څخه فارغ یاستئ یوازې دلته کلیک کړئ دا خپله انتخابیږي، او که د مدرسې څخه فارغ یاستئ دلته کلیک کړئ دا خپله انتخابیږي. نو دې کې باید یو انتخاب کړو. موږ مثلا وایو چې د لیسې څخه فارغ یو، همغه لیسه ټاکو. ازموینه تاسو په کومه ژبه ورکوئ؟ په پښتو باندې که په دري باندې، ځکه د هر نفر دپاره جدا جدا پښتونپاڼه جوړیږي. که هغه وغواړي په پښتو باندې امتحان ورکړي پښتونپاڼه ورته په پښتو جوړیږي، که وغواړي که په دري ورکړي هغه ورته په دري جوړیږي، او کوی چې نه زه په عربي یا په انګلیسي ورکوم نو هغه کولی شي چې انتخابوي. نو په دې ځای کې زه پښتو انتخابوم، غواړم په پښتو امتحان ورکړي. دې ځای کې د ګډون کوونکو د خپلوانو معلومات ورکول کېږي. د یو خپلوان نوم زه خپل نوم ورکوم احمد راتب. پلار استاد سید جمال کنړ پوهنتون. او دې کې د اړیکې شمیره لیکل کېږي 0 واویا اویا اتاتیا 291. دا برخه چې اوسنۍ استوګنځی په تذکره کې چې کوم ځای لیکل شوی هغه معلومات لیکو. په تذکره کې ګورو چې زمونږ ننګرهار لیکل شوی دی. په دې کې زه ننګرهار لیکم. ولسوالۍ مرکز ده یا جلال آباد څلورمه ناحیه. ادرس روخان مینه. د اړیکې شمیرې هم ورسره لیکو 0. دې نه وروسته اصلي استوګنځی دی. په دې ځای کې د تذکرې مطابق باید ولیکلی شي چې اصلي استوګنځی لغمان دی. راځو په دې ځای کې لغمان قرغې. دې ځای کې ناحیه کې کنده او په دې ځای کې هغه لیکو د تلیفون شمیره که یو بله شمیره یې ښه خبره ده، ځکه ځینې وخت کې یوه شمیره کار نه کوي. نو کولی شي چې د ضرورت په وخت کې تاسو سره په بله شمیرې سره هم اړیکه ټینګه کړي. دې ځای کې تاسو نه د تذکرې په اړه معلومات غواړي. دلته که چېرته زموږ تذکره الکترونیکي وي نو الکترونیکي انتخابوو،
او که چیرته الکترونیکي نه وي نو بیا کاغذي انتخابوو. خو زه چې کوم تذکیرې باندې دا ثبت نام کوم هغه تذکیره الکترونیکي ده، نو زه دغه الکترونیکي انتخابوم. یعنی تاسو دواړه کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. که الکترونیکي تذکیره انتخاب کوي او تاسو سره وي هغه ډېره اسانه ده، یوازې دغه عمومي نمبر یې لیکل کېږي خلاص. لکه 1399 په دې ځای کې لیکو 1399 800 او دا دې هم 1102. که چیرته بیا ستاسو تذکیره کاغذي وي او دا مو انتخاب کړله نو بیا دې ته ضرورت نشته، نو دا به نه لرئ. نو ځکه دا انتخابوئ نو دلته بیا د ثبت کېنه، د پاڼې شمېره، د ټول دا شیان به ضرور لیکئ. ښه، اوس تاسو د کوم مکتب څخه فارغ شوي یاستئ او هغه مکتب په کوم ځای کې موقعیت لري. ولایت اول انتخابوو ننګرهار. دغه پښتو فکر کوم زما په دې کمپیوټر کې هغه پښتو حرفونه نشته ځکه نه راخلي. ننګرهار لیسه لیکم د پوهې کاروان خصوصي ښوونځی مکتب لیسه به یې کوم. د فراغت کالي 1404 چې هر کال کې فارغ شوي همغه کال به ورکوي. دغه وروستۍ برخه چې ده دا ګورئ دلته چې تاسو په دې باندې کلیک هم کوئ نو دا څه کېږي نه فعالېږي. دا د مکتب کې چې کله تاسو دغه فورم تسلیموئ د هغې د خوا نه ډکېږي. نور د دې فورمې ټولې مراحل پوره شول. دا فورمه به تاسو پرنټ کړئ. چې کله مو پرنټ کړه په دغه برخه کې تاسو چې وکئ لاسلیک وکئ. چې کله مو لاسلیک وکړو بیا لاړ شئ یو فوټوکاپي ته او هلته د دې په شا باندې خپله دغه تذکیره پرنټ کړئ. تذکیره مو چې پرنټ کړله او د هغې نه وروسته په دغه ځای کې 3 په 4 کې چې سپین بیکګراونډ ولري، عینکې، ماسک او داسې شیان مو نه وي په سر کړي تر څو ستاسو دا چهره پکې صحیح راښکاره نه شي. نو فورمه چې کله ډکه شوله بیا به یې مکتب ته ویسئ. هغلته چې کوم مسؤل دی هغې ته به یې وسپارئ سره د 400 افغانیو. هغه هم چې ورکړله دغه شمېره دلته هغه وهي. دا چې شمېره ووهله ستاسو ثبت نام خلاص شو. نو بیا اعلان ته به منتظر شي چې کله اعلان کېږي په هغه وخت کې بیا ځان د کانکور د امتحان لپاره آماده کوي. دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول وکولی شي چې په اسانۍ سره دغه فورمه ډکه کړی شي. د دې فورمې په ډکولو کې ستونزې لري او خدای دې وکړي چې دغه ورته یو اسانه راهنما شي. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.